ستر فر محمد کاروان سے خواته شو او مغوست مردخیل په پل ولاړو د خواته سي گئی سیمه ده وزیان دي مردخیل دي نو زوبا تورې وړای ته چالت د کاروان ډیره ده ومال نو دانش صاحب د غزل د باچا او په پښتو ادب کې د کاروان صاحب کلی ته رواني څه محسوسه او د خلاګانې د ملګری د دوستان دا سفر خو ټول ساده خاطر اثر کې را جوړ شوی او جنوري ساس من نه خپل سفر مونږ ته جوړ کړی دی هر څه په خپل خپل ځای ډېر ښکلي دي د علاقه هم ډېره ښکلې ده سیمې ښکلې دي کاروان صاحب سره ملاقات به هم ډېر ښکلې هغې ته زه ډېر زیات لکه ایکسایټډ یم هغه شعر دی چې وخت به راځي چې غاښ د زهرو به خامار نه لري منصور به ګرځي مستانه ملا به ډار نه لري او مینې ګیله په غریو نیولي انداز داسې وکړه